ویایي چې خلکه پښتو اسونه نه دو څه خلکه پښتو اسونه نه دو ګلسانه مې یار دی بیلی ورتریما یاره ماری مې پارین ولته یو ملګری د اوښته وایي چې وایي انرژي د تاره مو وسکره بل څه شی دی ټینګ ساعت ما وکړه تم چې وایي ما نه کا وایي څه کم چې کله روړه بوتل وایي چې خله بلوه ښکرا پوي وشه چې ومې چې خله زړه مې خلوص کو شارمه مې څور ویلای شول نه چې وا بلا غړم نه مې خا غړ کوله یغه لګ ګون خړا یم ګرام نه په ژوند انرژي نه چې خالي په ژوند انرژي چې خالي نه زګه دی په ور ینګه کې ور کړی نو یا نه وشه و مې غړ کوله خا خو ما وال خو نه ډره دما و چې انرژي تو زپ په دم نه چې انرژي څه بالو ته چې کله روړه مو چې خو ودی نه بیا خو خواند وکړه مننه کم قدر منه لیدون کې اوریدون کې خپیګم خو نه پیګم په دغه خبرونه کې میګه و مشاعراتو چې شعرون په دلای دلای رغولي نوستي مخفل لړکی مارای پړخي جنې دي دایته لامبار ور قوم یې تو سه انتظار نه ویګدوي د مشاعره په داوال سار کې که خیر وي میک تکړه شاعر دای نمتی شاعر دای مخکینای سره د خلک په زړه کې زیلاري یې دغه شاعر نوم دا که خیر وي ګلزینډای شاعر کولا شعر در وراوي ګلزینډای صاحب څول دا کومال جوړي کړي تا کړل جوړي چې ژوندای مې ولې ګلزینډای صاحب صفات مې کام وکبه خنا خوړه خدای دې ژوندای لرا بس دم را صفات باستا ګل بشر خانه بیا چې پاډېر لیوانیون خوشيږي مو سره شعر د پاتېشتا کې مې ولې کال به چې پښوندونه د دم را کاندار نشته پښوندونه د دم را کاندار نشته د مار نورسته خو د کابر نشته دا بل مقطع دی چې د زړه خبره په جنات کې غوړه د زړه خبره په جنات کې غوړه په دا دنیا چې عادر نشته ای واورې زو خامخا په غام وړي ای واورې زو خامخا په غام وړي خاينه چیرې تو تصابر نشته خلک صبرینا د تخاتم دی چې دا بلا مقطع څه ته وی بلا پایته دا چې په هرومه پیسې خاص تلور شي چې په هرومه پیسې خاص تلور شي صاحب یې نشي لوړی اجر نشته یعنی په هرومه پیسې باندې حاج نشي چې په اسمون ستیر الون د سیور اغوړي په اسمون ستیر الون د سیور اغوړي د پښتون سړی خو چاتر نشته او ګلزینای نشته د چا زړک شي ویرا دور نشته ګلزینای نشته د چا زړک شي ویرا د غریبونو دلته چا پر نشته ګلزینای صاحب فلسفي شاعر یې په معنا نه غنه وخت مونږ نه پیو ډېر مهرباني شیرور خپل په پیږي شو که ګرځل لکه نه وته تاسو فائدہ نه وایا ورشه دا ویایي چې کلیوله مې ګاڼله څه کاسه چې کلیوله مې ګاڼله زلفر لا ورلا و داتا څټاولي مننه کوم ګلزینډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای وې چې خلک په زړه کې به ځینی ولای خو مت خپل خواندرونه کو ځکه زه شاعر یم نه پاته نرته لګیږي دا به زه خپل شعرونه نه پښتنه وکم یس کا خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دای نومتی شاعر دای بل ورځ پتاو ده خبره کانوستو پار تلویزیون کې که خیر وي دای په سپیډ غږیږي چانا څنګ نکو په رادیو کې ډېر که خیر وي خال کې ولما کوي خو دند زینر شي میلو سا خو چې کېږي میلو سا بیا مارګ وي ځکه چې دا کیسه چې دای کوم هیکتا خطر وي یې دغه شاعر روندا چې چلای سایه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړیه ته خبرې دا لګي درې کونج غونډه وکړې نه پوهیږم چې څه خبره نه درې کونج مې نه د کړی لټکی ډورر سب سدا په مصاله گزاره کا خانو له دنه ورسته به گزاره کوو چې تا د دومره غوسه درغلي ده چې ما ته په غوسه شوی نو زه به لږ ګزاره کوم هره ورځ یې ته په سار د خلق ته له پانی نارتا ښه شاعرانو ورونو ټول ستړي به شئ
خدای مې ژوندي لره تاسو ټول ته ښه راغلاست. جنتي وایي چې بس ځینې ملکان په قوم او کلي تجارت کړي. بس ځینې ملکان په قوم او کلي تجارت کړي او بدی کړي ورته جوړي دوی اخته په مصیبت کړي. بیا وایي چې د قوم او کلي پریکړه کې پیسې کړي ورنه ټولې. د قوم او کلي پریکړه کې پیسې کړي ورنه ټولې او څو ورته مصرف کې نورې خپل ځان ته بچت کړي. وایي چې غلطه دعوه وکړه بیا یې پټ کړه په جریان کې. غلطه دعوه وکړه بیا یې پټ کړه په جریان کې او پیسې به ډېرې ورکړي وبخئ پیسې چې ډېرې ورکړي ستا په ګټه قضاوت کړي. قربانم شم شاعرانو ورونو غوسه کېږئ مه. په هر صورت بله مطلع دا وایي چې په دواړو سترګو ړوند شي او یوازې پیسې ګوري. په دواړو سترګو ړوند شي او یوازې پیسې ګوري او دروغ به درته مخکې کړي او پټ به حقیقت کړي. او بیا وایي چې څوک د بل په بدو کې د ځان ښېګڼه بولي او چې څوک د بل په بدو کې د ځان ښېګڼه ګوري الله دې په هغو خلکو اتیا وارې لعنت کړي. وروستی مقطع ده ګلزنډی صاحب وایي چې چلیا چې د دې ولس د دې خاورې دښمن وي چې چلیا چې د دې ولس د دې خاورې دښمن وي او پیدا کړي ورته داسې څوک چې ګور ته یې رسخت کړي. سول کابل کې کانی مار سول خو خدای نه قبلوي چې چلا صاحب خدای ته کابل خو چې وخت یې ځای خلاص یې ویایی چې ملنگ دا وای فقیر دا وای کاچکل دا ګرځاواله. دا څومره ډېرې هیلې دي. یې خو څه وکړي یره سول کوي ما چې کوي لږ یې ښه کوي. ویایی چې ملنگ دا وای فقیر دا وای کاچکل دا ګرځاوالی. شاعران ورونو څو وارې مې درته ویلي دي دا ټلیفونونه بند ته بیایه د لنډۍ بیایه تو کړه ما لږ مې بیا سار نه وبیایه. ملنگ دا وای فقیر دا وای کاچکل دا ګرځاولی. ملنگ دا وای فقیر دا وای کاچکل دا ګرځاولی. زه به در ووځم تېرې سترګې سره لوسینه. ګلبشره خان زنده‌باد. بس دی نور بس دی ډېرې مه تشویقوه. کله هم چې د مشاعرې نه دی نووځی ځکه چې ناکړی مې دي چې شی چې دومره تشویق تو سر کوئ نه آخر چی شی مې کړي دي وشعرونه خو بیا مننه تو سه نکمی واورز بکه خیر بی ماړه یادته کم یې ستاینلیک بادر کومی ځکه چې ستاینلیک خاک خوندلاری پند مصرف نشي یکو غاز دی چاپ یې که چې داسې وطن یې جوړ دی دا یې ستاینلیک خوی موی طرفه تو سه نتشو یه سنمه اعلان که شعرونه. یاره خو ژوندی اوسې ګلبشرې خان ورونه دا زموږ لپاره هر څه دي فقط تاسو تقدیر زموږ لپاره هر څه دی. مننه نه یم زه قدر وړ سړی نه یم ځکه یوه پره مې نه دي داسې خاص چې شی کړي. بیا مننه از نه کومه چې چلی صاحب نه واقعا چې ښکلی شی ووایه خو میک شعرون وړه داسې سترګه از نه کیدای چې کله وویني لکه چرګ چې مانګیر وویني داسې پیوه سترګه به سره کسي خو چې کیمه ورځ وي ملی به سره موته کی سره پوته کېږي نه. یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی یې خلک په زړه کې دغه ځي لري کتابینه په دلی دلی به زورتر غولی دي مو یوه پرال دلی دي ناوله سړی در وغیایي سړی نیم که در وژغان شي یې دغه شاعر نوم دی شړشم ګل. السلام علیکم. نه کوپارای نه لټکي وزن کوم هوا مزغه د خروپاوي وایي چې کوپارای دې چې درندای وایي خلک وایي چې دغه کوپارای کې مزغه ډېر دي نور ابو څنګه نه کی که کوپارای کې د مزغه کام شول کسان د کایو څو کا په درنده سترګه دې تا وکړي چې زر زر یې غواړي چې مزغه یې خراب شي. کدر والا شعرونو ستړي ماشه ولا ستړي ماشه موږ خو یو شعر ده خو چې تاسو بدرګان نه یار سره کنه مو د خوانر لاچکینه پوتاش ویشکی کوي. ارشاد یای چې ډېر خلک غوړي قدرتونه رنگ په رنگ اخلي رشوتونه رنگ په رنگ.
یا چې ځینو خلکو عادتونه رواجونه خپل بدل کړل فکرم ده ځینې خلکو عادتونه رواجونه خپل بدل کړل اغوندې لباسونه رنګ په رنګ مننه دا بعضې خلک هم یې چې په ګیره کې موټونه شول اوږده اوږده بوټونه شول یا چې په ګیره کې موټونه شول اوږده اوږده بوټونه شول په مخ باندې کوږه کې بریتونه رنګ په رنګ اوس بروشم دا زنه مشروم ده یا چې هم مشر وي هم مرسته غواړي هم قدرت نه پرېږدي دې کې څه ته فکر ده یا چې هم مشر وي هم مرسته غواړي هم قدرت نه پرېږدي دغه شول متلونه رنګ په رنګ توتایي چې موټر شیشې دي تورې دي مجرمې یا چې په نري واخلي اوبه زر وړي توتایي چې موټر شیشې دي تورې دي مجرمې زورواکي ګرځوي موټرونه رنګ په رنګ یا چې دا دوران به تېر شي کچاخه کړي کباد په احساساتو شوم دا دوران به تېر شي کچاخه کړي کباد وي شړشم ګله اردرومې وختونه رنګ ورته سړه دا څه کی او یایی چې جنکای بوغیا لري رغلا لا متوجه خو یایی بله څه مو وې جنکای بوغیا لري رغلا جنکای یه بوغیا لري رغلا کانداک مسته بخورم غوټه بشه مننه کما قدرمن لیدونکي اوریدونکي یمیګ مشاعره د قیزي پر او بیا چې زګول بشر خان سره د خپل شعرونه توسه تازه رګم یغه پرم په لوی مهربانه خدای سپارم